أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. تیرو جمعوں کے دا مرگ متعلق یا ورپسی جمعوں کے جمعہ کی دا قبر او نن جمعه د قبر نه پاسېدل حشر چې ورته وایي او بیا د هغې حشر میدان محشر ورته وایي د حساب کتاب میدان د هغې بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي د دې نه مخکې به یو شپېلی والي کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات به م یو ورځ راشي په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، وی ترسو چی پا مخدز مکد اللہ نم اغشتلی کیگی تر اغی پور قیامت بن رازی. علماء با ختم شی، علم چی ختم شو. حدیث کی رازی بخاری شریف کی حدیث تے چی دا قیامت دا نخو نیو نخ دادا چی علم با ختم شی او علم دا علماء پا ختمی دو ختمیگی، عالمان با ختم شی، علم با ختم شی، جہالت براش. دا سری دا علم ختم شو چی اللہ ستوائی، اللہ سوک دے، دا اللہ صفتون دی، دا علم ختم شو. بیا بدے دا اللہ دا ذاتنا او دا اللہ دا وجود دین کارو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ، وی قیامت با اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بھئی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق و با قیامت راضی چی دا اغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سڑو سڑو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیاء بختم شی، پردہ بختم شی، دین بختم شی، اسلام بختم شی، علم دا قرآن و سنت بختم شی. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکمو کی جشپیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کدا اللہ رسولہ خپا غندنے وی سنگ بخوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلق منڈلی دا او سرے پی دا پاسے ٹیٹ کڑے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کڑے چی کلبا اللہ حکم کئی چی شپیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کی دے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کی دی وی سنگ خوشحال شم پدے خو خوش لکا قیامت خو اسے نرازی فوراً بنظام بدل شی، کفر براشی، اللہ دا وجود نبا خلق انکارو کی نو قیامت برازی. نو دا سیزونا چی را روان دی سنگ خوشحال شم. نو رب العالمین بحضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جشپیلے ہوا. اغتم پتہ نن لگی چی دا بکل شپیلے ہوا. اب شپیلے ہوئی بعض علماءوی پدے شپیلے کی بدا اثری جدار سبڑن شی و ختم نشی. او سو کوئی ننا شپیلے صرف نخدا نشان دے لکا سنگ چے یو دغا کے اسکول کے ٹلے والی شی دار دے نخدا جی دا پلان کی استاز پیرڈ شورو شو دا پلان کی ختم شو. وی دارنگی دا شپیلے نخدا دا دے تاثیر نشتا. خو بہر کیف شپیلے بو والی شی. قرآن شریف کہ اللہ وی القارعة ما القارعة. قارعہ سے شید پیجنے قارعہ پا لغت کے ٹکولو تاوئی لکه یو سړی یو اوسپنه راوالي او په هغې باندې یو لرګي یا بل شی په
پلک باندې وي او ډکرې ډکرې یې کی دغه ډکرې ډکرې کوونکي ته قارعه وي. الله بیا وي القارعه مملقه قارعه څه شی دی؟ بیا په خپله بیان کوي وی قارعه قیامت دی. دا ټول نظام به ډکرې ډکرې کې او ټوکړې ټوکړې به کي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دا خلک به لکه پتنګانو خورو ورو په شانتې شي. دا پتنګان چې ځون راشي څوک په یو طرف او څوک په بل طرف. وتکون الجبال کالعهن المنفوش، او غرونه به لکه د وړی غوندې والوځي. چې کله دا ځون راشي دا غرونه داسې وړه دا وړی نی دا پنبې ده، دا داسې تار تار پوټینې پوټینې په دې فضا کې خوره شي. دارنګې به دا غرونه والوځي، ختم به شي. اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت، دا اسمان به ټوټې ټوټې شي. بل ځای کې راځي چې دا نور به داسې ول راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې رانغاړي داسې راړی هر څه به نظام تس نس دړې وړې به شي. علماو پکې اختلاف شته، خو راجح قول دا دی چې 40 کاله به اسم نی، نه به اسماني، نه به ځمکی، نه به غري، اس به م نی، نه به انساني، هر څه به ختم شي. تر دې حده پورې چې فرشتې به م الله ختم کړي، تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلې پوک وی اسرافیل علیه السلام اب هم ختم شي. یو د الله ذات به پاتې شي. پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم، ای د دنیا بادشاهانو، څوک وایي د امریکې بادشاه وم، څوک وایي د روس یم، او څوک وایي د پاکستان یم، او څوک د هندستان، څوک د فرانس. شته څوک بادشاه چې سر راوچت کړي؟ هېڅوک به جواب ورنه کړي. الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي شته، خو د انسانانو پیریانو نه، نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زوره دی. هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی. د دنیا نظام او بادشاه ختم، هر څه دړې وړې تس نس. څوک نشته چې سر راوچت کړي وایي د فرعون یم، څوک نشته چې سر راوچت کړي وایي انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای یم. څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي، او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي. دا به هېڅوک نه. لله الواحد القهار. الله وایي بادشاهي شته، الملک لله د یو الله ده. هغه یو دی القهار، ډېر زورور بادشاه. بعض علما لیکي وي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کړي. څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ته به غون شي، او څوک وایي الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي. وایي په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي، نه به مسلمان ته خوشحالي وي. او څوک وایي نه، وایي به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب. الله ته پته ده 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدې کړي، او شپېلې به ورکړي. شا به اوس پکې بیا پوکي ووه، چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، ټول خلک به را روان شي. یو لوی میدان دی، په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي. دا میدان کوم ځای دی؟ لوی الله ته پته ده، خو راجح دا دی علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي. داسې ځمکه به وي چې په هغې کې به لوړ او جوره ني، غر به پکې ني، غونډۍ به پکې ني، یو ځای به خلک ودرېږي. بالکل دا ټول مخلوق، د چا کور، د چا ځمکه، د چا اونه، د چا سورې، اسم نشته. کلو یو میدان تشته، او سخته ګرمي به وي، سخته ګرمي. او چې دوی د قبرونو نه پاسي، چې څنګه اوچت شي او دوی پاسي د قبرونو نه، نو دوی به تږي دا خلک، جامه به یې ني، بربنډ به اول من یکسا ابراهیم علیه السلام. رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي. ولې؟ ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و، جامه ترې ښکلې شوې وه کله چې نمرود اور ته غورځاو. د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راغله او جامې ترې ویستله، نو الله به د هغې بدل وله ورکړي. ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکوم. الله به جامه ورکړي، بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي. دوی به تږي چې څنګه پاسي، نو حوض کوثر به وي. د هر پیغمبر خپل حوض دی، د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده. زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم نهر دی او کوم حوض دی، هغې ته حوض کوثر وایي. دا اصل کې په جنت کې دی. د محشر د میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده. نو خلق به خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي، او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي. هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي، پردی نه پرېږدي. دارنګې هر پیغمبر به خپل
امت خپل حوض ته پریدي بنه پریدي. نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چاله چې وغواړي غیله اوبه ورکي. وی یو ډله به چې هغه مال اوبو له را رواني وی فرشتې به یې منې چې مه ورځئ. وی زه به یم اوسیحابي دا خو زما هغه ملګري دي. زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم دا خو زما ملګري دي. وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي. ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي؟ وی دوی واپس کفر ته تللي دي. دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي، یو څو ورځو مسلمانانو کچا، خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاري شریف کې حدیث راځي وی زه به ووایم چې ښه نو كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و. فلما توفیتني كنت انت الرقیب عليهم. خدای چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار. نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له، الله دې پکې مونږ راولي. او هغه حوض کوثر اوبه به سینګئ وی دا به د پیو نه سپینې، د واورې نه به یخي، اعلا مزیدارې او د شاتو نه خوږې، او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري. وی کیزانه کنجوم السما، وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي، لکه د اسمان ستوري بېشماره دي، نو دا به هم بېشماره د شمېر نه مزیات دي. مسلمانان به د خپل پیغمبر د حوض نه اوبه وڅکي، لږه تنده به یې ختمه شي. بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني، څوک به په خپلو قدمونو رواني، حدیث کې راځي په خپلو قدمونو، او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني. صحابه تپوس کړي د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي؟ وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کړی. مار ته وګوره خپې یې نشته او روانې توخیږي، داسې به رواني. او ګوره چې سړی پخپوزي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي، لاس سره د ځان دفاع کوي. وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شی نه اخوا کوي، په دې مخ به داسې اخوا دېخوا کوي. الله دې مساتي. څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلی شي، په سپېمو کې به ورله زنځیر واچوي. دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی. باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي څه دي چې تا سره مونږ د نیکو حساب کتاب وکړو. سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي. الله دې مساتي. څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزېدار. دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده. هغه به ورته وي زه ستا نیک عمل یم. دنیا کې زه په تا ته په ما د پاسه سور وې، زه راباندې سور وم، دا نیک عمل به ورته وایي. او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې. اوس را زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم. وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي. رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري، څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري، څوک به 3 کسان په سورلی سواري. بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی په یو خاص شکل به نظر ولګي. نو ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر پته ولګي د سپېره؟ وی زه ستا بد عمل وم، دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې، چرچې دې کولې، او نن به زه په تا سورېږم. رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کړي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د افغانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پکې یو شاته نه په دې کوناټي د اغستن په چوکه باندې وایي، داسې به یې وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي. بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغوی به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا به څوک دا 80,000 کسان به. بیا فرمایل رسول الله مبارک 80,000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي. یو صحابي پاسېد وی د الله رسوله ادعو الله لي ان یجعلني منهم، وی د خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1,000 کې الله راولي. رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم، ډېره خلک ته پکې حساب شه. بل صحابي پاسېد
وی دا اللہ رسول مالا اللہ نا سوالو کا جما پاکی خدای راولی وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پاکی یو کس داخلو نو اپاکی دے داخل شو بل کس پاکی زما پا دعا بس تا یو ما سر اللہ وعدہ کرے خوش قسمت صحابیو سړی پړه کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شهداء اور ډیر نیکان خلق دی نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډیر دی نو بیا حدیث پاک کې راځي وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې به د الله لپې وي درې لپې زما رونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب له نه دی پیدا کړی ما یفعل الله بعذابکم الله وی ستاسو په عذاب څه زما د نعمت قدر و شکریہ ادا کے ما خو تاسو عذاب لن پیدا کر الخلق عیال اللہ نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گران نو بچی بسوک جہنم تو غرد خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتونو ناشکر ایو منگ پا سریرشتو گین رو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یو دے که نیم گنٹا پی لگی مونږ په 40 روپو کې 1 روپۍ الله له نشو ورکولی مونږ په 1200 میاشتو کې 1 میاشت د رمضان د الله عبادت نشو کولی او د رزق بندوبست زمونږ الله په ذمه غشتی ده دا هم یقین دی چې الله حق وایي رښتیا وایي الله چې څه کوي کولی شي لیکن سره د هغې زمونږ په دې خبر یقین نشته مونږ وایو که د بل مسلمان د اغلا مو نه کړه څه به خورو که دا حرامه مو نه خوړل نو مونږ به څنګه ژوند تېروو او که د بل مسلمان دا ځمکه دا کور دا مې را قابو نه کړه نو زما ژوند بسي او زما حیا بسي او زما مال بسي دا ټولې په خدای بدګمانې دي الله دې نه دې نه وساتي په الله یقین وساته چې زما رازق الله دی زما عزت ورکوونکی څوک دی الله دی ماله کور او ماله ژوند راکوونکی څوک دی الله پردي مال نه صبر که خدای به درکوي په خدای یقین وساته نو چې ته په الله یقین نه ساتې او په الله بدګمانې نه نه که دا اغلا مې ونه کړه نو زه به څه خورم که دا ډاکه مې ونه غورځوله زه به څه خورم او که دا کار مې ونه کړه زه خو به بېعزته شم نو دا خو ته په الله بدګمانه شوې الله وایي دا زما کار دی ته وایې نه دا د اغلا کار دی د ډاکې کار دی نو ته په خدای بدګمانه شو سرکشي د الله سره شروع کړه نو چې سرکشه شو نو بیا خو د خدای نه پرېږدي که بیا به دله سزا درکوي الله دې د سرکشۍ نه وساتي یو سفر کې رسول الله مبارک فرمایلی وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخپلو بندگانو دونا رحم دی چی دونا دا مور پا بچو نشتا یو خد تا دا حدیث رسیدلیو اگا خزر آل معشوم بچے و سراو او اور بلید وی دا اللہ رسولہ وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی لاغینا زیاد دی وی او نوی زخو با مور امتا بچی خو با اور کی ونو غردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا ولی اور کی غردوم عجیب سوال حضور پاک کو فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نغردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کی دا اللہ خبر الاعتبار نور کی اللہ وی رزق دادر کم توینا دا اغلا چی بھی نکڑی نمیلاوی اللہ وی عزت زمان لاس کرے توینا کدا کار می نکڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بزدر کوم توینا کدا ڈاکا می نکڑی ڈوڑے نشتا دا خدای مقابلہ کی سرکشی شو کنش اللہ وی یو 15 وقت دا سر ما تکیلا توینا ایک دم تا شیطان منی اللہ وی دا سلویختو کی یو روپے مال راکا توینا نور کوم اللہ وی ورکا مال زیادی گی توینا ورکا مال کمی گی دا خدای مقابلہ کی سرکشی شو کنش خدای دے مسلطی زمارونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلک پاسي او څوک جنت ته نیغ په نیغه څوک دوزخ ته او څوک په تله څوک به ولاړي د میدان د حساب کتاب کې دونه به ګرمي به یې تو به یي چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې په خپلو خولو کې څوک تر کونډو پورې څوک تر مری پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی د دنیا خوله خو چې د خلکو نه وبېږي نو دا اوبه سطح هواره ساتي
دا خیرت خوله به د هر چا نه چې وبېږي لکه د جامې به هغه پورې قایم وي. د هر چا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه تو ده، بل خوا به نه بېږي. دا به ګرمي به دا خلک به راغونډ شي وایي یاره دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کړي. مونږ خو غرق شو، یا دوزخ او یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو. ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تو دی او خولې دي. بعضې داسې مشران هلته خو به یو مري، خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو دی شي. یاره وایي یو کار نه کوو، وایي خپل نیکه له ولې نه حضرت آدم علیه السلام له، ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله د مونږ خدای شروع کړې ده. هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي، دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغونډ شي چې ته الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. چې دی آدم علیه السلام ته وایي او لست لذلک، دا خو زه نشم کولی. نن خو رب جبار، حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړې. او که زه ورته ده ووایم او ما ته وایي چې خوسې سفارشونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړئ، نو زه به څه جواب ورکوم؟ لستو نشم کولی. اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ. نوح علیه السلام زمانه پس لومبي رسول دی. رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده، لویه ډله. دا خلک به نوح علیه السلام پیدا کړي، هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلي یو، الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. نوح علیه السلام به وایي چې زه خو دا کار نشم کولی، لستو لذلک، نشم کولی. دا کار چې دا کولی شم، ولې نشئ کولی؟ یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی، رب ان ابني من اهلي، خدای زما زوی زما اهل دی، او تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه، زما زوی خو دا د غرق شو. الله به وایي انه لیس من اهلک، دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، دا بد عمله دی. ما تا سره وعده کړې وه خو د مسلمانانو اهل و عیال، او دی خو کافر دی. دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یا الله په دې مقدس مکه یو کافر پرېنه، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. الله کدا کافران نور جمدی پرېږدي، دا ما چې دا کوم او یا دوه یا ملګري مسلمانان کړي دي، خدای تعالی واپس ګمراهان کړي. او کله دوی نه کوم بچي پیدا کېږي نو هغه بچي هم کافران دي. 9.5 کاله کې ته بچې ساده سړي زوی پیدا نه شو، ټول کافر دي، نور هم زیاتېږي کافران. خدای ته تباه کا وی بچې هلته دې وله د تباهۍ سوالونه کول، اوس وله د حساب کتاب سوال کې. لستو لذلک، زه دا کار نشم کولی. او الله جبار زورور دونه غصه دی چې دې نه مخکې هم دومره غصه نه ده کړې او نه به وروسته دونه غصه وکړي. ښه موږ څه وکړو؟ وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ. دی به راشي ابراهیم علیه السلام ته چې ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. او زه چېرته ویلی شم؟ ما یو 3 خبرې کړي دي، 3 خبرې رښتیا وې، او که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی؟ لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم، قوم ورته وایي موږ سره اختر له لاړ شه، وی زه بیمار یم. نو جسماني مریض نو، خو روحاني خو بیمار و که نه، زړه یې پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک دی. نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې، تا ولې اني سقیم ویلې چې زه مریض یم؟ اگر چې د هغه خبره په خپله ټیک. یا ښځې ته وی د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اخېستلې په لاره کې بتلې، ښځې ته وی داسې کار دی، وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې، نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري، داسې ده که نه؟ نو ګورې که دا بادشاه دې بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه، ما ورته وی دا مې خور ده، نو ته مې ورته وایي چې دا مې رور دی. ځکه مسلمان رور خور یو، ځکه چې چا به وي چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه، او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه. نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ور ورته خور خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا، اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو، خو الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو که نه. نو ما دا 3 ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي. یو بله یو خبره وه، هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل، مات کړل، او مشر بوت ته هغه واچو صبر. نو وی من دا چا کړي؟ وی بل فعله کبیرهم، دې مشر کړي.
نو مطلب دا نو چې دې مشر یقینا کړی دي، مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړئ کنه، تپوس دې وکړئ دې خو خبر نشي کولی، ورته کول نشي کولی، نو ولې ورته خدای وایي؟ نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړو چې دا خبره کړې، اگر چې ابراهیم علیه السلام الزاما دا خبره کړې بهر کې مې نشو. خل موږ څوک موسی علیه السلام ته لاړ شي، موسی علیه السلام ته به ووایي هغه ورته وایي چې زه دا کار کوم دی کولی شم، ما خو سړی په سوک والې و دب مې ورته ښه او مړ شو، که ما دوی تا سړی ولې وجه موږ څوک وو؟ عیسی علیه السلام ته لاړ شئ، عیسی علیه السلام نه به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام به څه وایي؟ وایي زه چېرته کولی شم، وی دا ما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی، ما ته سجدې کړي دي، نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم؟ ما خو نه دي ویلې، خو الله نه به څه جواب ورکړم، ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه، زه به څه ویم؟ او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین، تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه، وایي په عیسی علیه السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای مینه راوځي. ما قلت لهم الا ما ته چې تا څه حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دی، بله خبره نه ده کړې، تا ته پته انک انت څنګه د علام الغیوب نشم. خاموږ څوک وو؟ وی تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشئ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي، هغه له ورشئ. دوی ټول به راشي نبي علیه السلام مبارک ته، حضور پاک ته به کښېني چې صاحب مونږ خو د آدم علیه السلام نه په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو، څوک هم غاړه نیږدي، هر یو وایي دا کار نشم کولی. ښه ما ته څه وایې؟ الله ته سفارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي. رسول الله مبارک به ورته وفرمایي انا لذلک، دا کار زه کولی شم، نور پیغمبران نشي کولی، زه کولی شم، زه سفارش کوم. رسول الله مبارک فرمایي چې زه به دا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود ورته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کومه دعا کوو که نه، دې کې دا یو ټکی دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یا الله نبي علیه السلام مقام محمود ته ورسوي، هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرش ته لاندې، نو د الله صفتونه به وویم او داسې صفتونه به وویم چې هغه راته اوس وایي نه دي یاد، هلته به رایادېږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي، هلته خو یو ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیه السلام به راشي وایي اذا سل تعطا، اوس چې څه سوال کې ستا سوال به میلو شي، شفاعت کوه قبول به شي، شابه. نو النبي علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب، هر څه چې خو حساب ورسره شروع کړه، خلک تنګ شوي دی ډېر زیات، نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي، نیمه ورځ زمارونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی، الله دې راته اسانه کړي. من حوسب عذبه، حدیث کې راځي وایي چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو. عایشه صدیقه ورته وایي دا ډېره هوښیاره بیبي وه، وی دا الله رسوله تاسو غواړئ چې چا سره حساب وشو هلاک شو، او قرآن کې الله وایي سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې بعضې خلکو سره خو به الله ډېر اسان حساب کوي، نو چې اسان حساب کوي خو دا طبیعي نه ده. وی عایشې وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وایي اسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خو دا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وایي چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده، خو زه مړه معاف مې کړې د تخته جنت ته، ای بنده تا خو هم دا پلان کې ګناه کړې ده، ها څه دې وکړم جهنم ته دې وغورځوم، ځه ومې بخلې منډه وه، دا دی. ولکن من نوقش هلکه، که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو، لکه یو شریک وال چې بل شریک وال سره کوي، وایه که نه ما خو ژوند در کړی و، ډوډۍ مې در کړې وه، ساه به دې اخېسته، اوبه مې در کړې وې، عزت مې در کړی و، ښکلی شکل مې در کړی و، انسان مې پیدا کړی وې، مسلمان مې پیدا کړی، وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شته موږ سره؟ نشته، دا تباه دی. بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي، حدیث پاک کې راځي، او حدیث کې عجیبه لفظ دی، وی الله به پرې خپل اولی داسې د پاسه ور واچوي، الله له اولی نشته لکه زمونږ په شان دی، ځان ته به یې رانږدې کړي،
وی بندا اتعرف ذنب کذا فلان کې ګناه دې کړې ده کنه یاد لري او الله کړې فلان کې ګناه دې کړې ده یاد لري او الله یاد مې سربوشي پټ پټ وته لګي فلان کې ګناه دې کړې یاد لري او الله الله خو انکار هم نشي کولای که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې نو قرآن شریف کې الله وی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وی په خوله به خلکو له مهر لګوم او لاس خپې به کوي شروع کی او ما دې کړل کنه ته څنګه چې نه مې دا کوته به ما کړل خپې به وی پلان کې ګناه ته پما ته لري سرګي به وی پلان کې خلې ته پما کته لري بیا بسکه وګونه به وی پلان کې خزو خبرو ته پما اورېدل کړی دي وی دې بده اندامونو ته غوسه چې زه تاسو بچ کوم د دوزخ دا چې تاسو خو خدو ټینګ شي جناب دروغ ویلی نشي نو دی به وایي چې او کړی مې پلان کې ګناه دې کړې ده او الله کړی مې پورا خو دې بله کې وایي الله به دا وړې وړې ورته را یادوي دا پوټې نه دې بله کې وایي خدایا هغه ډېر غټې مې کړي دي هغه راته را مخکې نه کړي کا دې را مخکې کړي خو غرق به یم دا خو ته ماته پوټې را یادې الله به وفرمایي وی په دنیا کې مې دا وړې ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي داسې ده که نه خدای څومره پرده دار موږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه حالانکې چې د چا ته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وي چې خلکو ته یې وشرموم لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي رسوا کوي دې نه موږ یې خلاف کوو الله موږ نه رسوا کوي خو دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې څوک د نه خبر نو اوس یې در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدلې قرآن شریف کې اوږد آیت ته اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي زه په نیکو مې دله بدلې کړې دی به ډاډه شي او دا خو زما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې رعایت نه کړله ما خو نور هم کړي وو هغه دې رعایت نه کړل وی رب العالمین به وخاندي رسول الله مبارک فرمایي د الله خندا د الله خوشحالي او به خاندي او بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یېرېږې هیبت در باندې را نه شي امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړي وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته موږ یې خلاف کوو موږ له رزق راکوي مونږ یې خلاف کوو مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له عزت راکوي مونږ له شکر راکوي او مونږ ځان ته مانځه تم کښېنوي مونږ څه وکړل الله له مونږ ورله په ژبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړو ټول لګیا یو یو بل ته کنځل کوو الله پرې خفه کېږي ټول لګیا یو جومات کې غیبت کوو الله وایي مه کوه ټول لګیا یو علماو پسې بد رد وایو الله وایي دا زما د دین رسونکي دي مه کوه زما دوستانو ته کنځل مه کوه دا تا د زما دین در رسوي دا خو زما دوستان دي او موږ وایو نه کوو به پسې کنځل پردی مال مخوره زه د رزق در کوم که نه موږ وایو نه کوو به داسې نو موږ الله سره دشمني کوو الله غصه کوو خفه کوو یې الله رزق راکوي ډوډۍ راکوي عزت راکوي زما رونو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته ډېر زیات رحم کوونکی دی یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي وی دا الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که دا بس څونه پړکونه وي یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پې کېږي زر دې خپه اوچته کړي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي ډېر نو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه کړو پکار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو نو چې ته خوشحاله کړې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي چرته به تا الله به رسوا نه کړي بې عزته به دې نه کړي او خدای به دې غریب او فقیر نه کړي ښه نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عملنامې به راوالوځي چاته په ښي لاس کې او چاته په ګس لاس کې او چاته د شا د طرف نه به عملنامه میلاویږي
الله دې مونږ ته عملنامه په خلاص کې راکړي. بیا به دا خلک راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړې په هغې به وزن کېږي. دومره تله ده، یو چابړی یې دونه غټ دی. رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچې نو بیا به پرې ډک نه شي. دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړې، ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي، او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړې. اسرائیل علیه السلام به ولاړې، جبریل علیه السلام به هم ولاړې، کرام الکاتبین کمې فرشتو چې وحی راوړې ده هغه فرشتې به هم ولاړې وي. او جناب جبریل علیه السلام به تله دغسې ډنډه به یې نیولې، هغه د تلې ویښ نه دا ولاړه تله چې یې به یې نیولې، او هغه تله کې هغه شی وي چې داسې داسې کېږي، هغې ته به نیغ نیغ ګوري، او رب العالمین به پخپله د وزن نګراني کوي. الله پخپله به الله نګراني کوي. نیکی به ښي طرف ته اچولې کېږي، دا به لاندې کېږي، او ګناهونه به ګس طرف ته اچولې کېږي. دا وزن به شروع شي. لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي؟ عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي. نه، رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو، خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي. ټولو وایي الحمدلله. او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي وي یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم، ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زموږ د امت نه. او بیا نبي هم ته وي ښه ته خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړه. دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی. څوک ور مخکې کړه؟ حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي، الله ته څوک ټینګېدی شي؟ نو که دا مې یو کس ور مخکې کړه او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو، خو دا به آواز وشي چې د فلانکي پیغمبر امتي ناکام شو، ته خو زما بېغتي شو، ښه به څه کېږي؟ بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم، ستا د امت نه کوم، یو کس را مخکې. نبي علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ. دی د دنیا هم وزیران دي او دی هلته هم وزیران دي. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیه السلام مبارک سره ولاړو، یو ښي طرف ته یو بس طرف ته. حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو، حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو ګورې داسې پاسو. هماغه پیشنګویي رښتیا شوه، هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي. دا به ورسره ولاړې. نبي علیه السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي. ابوبکر ځکه نه چې د حساب کتاب تا نه شروع کړي. او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي. نه زه چېرته ما مخکې کړم، دا عمر مخکې کړه، بل څوک مخکې کړه، زه الله سره کوم نه حساب کولی شم؟ ما ته که الله یو ټکي ووایي چې څه دې راوړي څه به وایم؟ زه وایم چې دا نیکي دا نیکي ده، او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما دله پړه کې هدایت اچوي، ما د پیغمبر ملګری پیدا کړی، ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی، بیا به څه کېږي؟ نه 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 زه نشم کولی. نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د موټر نیسي ور مخکې کوي. نه 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 ته به مخکې کېږي، ته به مخکې کېږې، لومبي حساب کتاب به تا سره کېږي. ابه لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کېږم، زما اسم نشته. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام وفرمایل دا وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته چې په ما د چا مې احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. د هغې احسانونه په ما پراته دي، د هغې بدل به هغه له الله د قیامت پر ورځ سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ نه نو ډېر افسوس کوم چې زمونږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات روز مناوي که نه، لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته. کم از کم لږ حیثیت خو ورکول پکار، ځای په ځای جلسې خو پې کول پکار دي، سرکاري تقریبات خو پې پکار دي چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي، د هغې حالت خلکو ته معلوم شي، دا څوک وو، دا کم خلک وو. دې به لاس راکاږي چې نه، او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي حساب بتانه ما غرغر کېږم په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاړي، حضرت ابوبکر بم جاړي. ابوبکر خو په دې جاړي چې هسې نه په ما ناکام نشم، او حضرت نبی علیہ السلام په دې جاړي چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منو قشه هلکا خو ګران کار دی. نو دا خو به زما
رسوایی وشي وی الله په دې کې आवाज وکړي چې دا سکار د ابو بکر پرېږده دا پرېږده تا په دنیا کې یو خبره کړې وه تا نه دروغجن کوم چې ابو بکر فی الجنه دا د حضور پاک اعلان ابو بکر به جنت ته دا حضور پاک د لسو صحابو نمونه په یو مجلس کې اخیستي دي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نمونه اخیستي دي د نوم تا اخیستي دي علی فی الجنه دا دې اخیستي دي نو تا نه دروغجن تا رښتیا ویلي دي لہذا ابو بکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان دا لوی اعلان دی لوی منقبت دی که نه بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به اوز وباسي چڼ به شي نور ټول خلق تر آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې خو زمونږ به څه کېږي نمبر خو د نبي علیه السلام امت یو هغه روان دي جنت ته جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به د چا کرت نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼې په شان جامې چولې اب आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته یا احمد اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی ګوره تا ستا امتی دی ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي څومره فکر مند نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته به आवाज ورکړي دا سړی راوګرځوئ هغوی به یې نه ګرځوي بیا به आवाज ورکړي دا سړی راوګرځوئ بیا به نه راګرځي لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا وروسته ملګري به ځای شي باران دې لږ 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 را مخکې شي خدای وکړه لږ لږ مخکې شي لږ الله با اجر درکړي لږ را مخکې شي بار ملګري را دننه شي نو دلته را مناسب ولې ته دلته را امل مناسب دی نو جناب خدای امتی ستا جهنم ته روان فرشتو ته به آواز وکړي نه به ودرئ اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره د دې حساب کتاب بیا کوو نه به ودرئ فرشتې به ورته ووایي چې ګوره ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد استا قرآن کې دې راغلي چې جهنم فرشتي ډېر سخت دي په چړنه نه نرمېږي رحم دل نه دي او د الله د حکم تابعداري کوي موږ ته الله حکم کړی دی نو موږ څنګه کې نافرماني وکړو که ته خامخا دې ودرول غواړې نو ته الله ته وایې الله به موږ ته ووایي نو نبي اسلام به الله ته رجوع کړي الله به فرشتو ته را واپس یې کړي دا سړی به وایي رسول الله مبارک به نه پېژني وایي صاحبه دا څه کې دا پوټی کاغذ دې راوویسته زما خو یو ځل آواز وشو چې دا جهنم ته دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کېږي دا پرده کاغذ څه شی حضور پاک به دې لستوڼي نه به یو کاغذ راوباسم د هغه په نیکو کې به واچو نیکۍ به درنې شي مخکې سپکې به درنې شوې اعلان به وشي پلان کې د جنت ته دي دا سړی به راشي او د نبي علیه السلام لاسونه به ښکلوي ته څوک کې ما خو نه پېژنم او دا پرده د څه وه زه خو دې په د غمه خلاص کړم غر کوم جنت اعلان را باندې وشو وایي زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلې تا په ما ایمان راوړلی الحمدلله او دې کاغذ کې هغه درود شریف و چې تعالی مې ډېر وځله ساتلی د درود شریف په قدر پوه شوې که نه څونه درود شریف دروازې وایې ډېر رښتیا وایې لس به م نه وایې شل به م نه وایې ځان له یو نصاب مقرر کړې درود شریف کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وایې تاسو فایده ده پکې وایې به انشاءالله 200 ورپاندې څه لګي ان سره ولیکې په دا زړه د پاسه ولیکې 200 کرته درود شریف انشاءالله ټول وایې الله به فایده درکړي یو بل سړی به اب هم جهنم ته روان کړي الله به فرشتو ته آواز وکړي وایي دا سړی راوګرځوئ د یو کاغذ پاتې دی الله نه یېره نه ده خو الله د بعضې څیز قدر ښیي وایي راویې ګرځوئ یو نیکي پاتې ده چې راویې ګرځئ
الله به یو کاغذ هغه سړی ورکړي وشه دا دې په نیکو کې د لواچي دوباره د سر وزن وشي. الله ما هذه البطاقه، د دې سړي به یو کم سل دفتره د ګناهونو وي، یو دفتر د نیکو، او هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه اسمانونه پیدا کېږي. خدایه دا پټې پرزه ده، دا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي. الله وی لا ظلم اليوم، نن ظلم نشته. دا پرزه دې پاتې رشا بچو تلي چې دوباره ولا نیکي او بدې او تلي هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته، یو دفتر د نیکو بل طرف ته، پټې کاغذ به پکې ورغورځي، نیکي به درنې شي، ګناه به سپکې شي. بما هذه دا څه چې الله وی دا زما نوم دی، ولذکر الله اکبر، د الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته. خو ورونو ګورې یو خبره ته کوم، پرهیز غواړي. هسې نه ستا ذکر ستا سوال لا نه شي یاره بس زه به د الله نوم اخلمه دې سره خو یو شی برابر نه دی. مثال در کوم، یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي، مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پرېشر او د زړه علاج دی، او په دې ما سل مریضان تجربه کړي دي او کمپنۍ هم دا راوتي دي. وګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې، غوړو نه به پرهیز کې، دا ورته وایي که نه وایي پلانکي شي نه به پرهیز کې، غټه غوښه به نه خورې، پلانکې به نه خورې، پلانکې به نه خورې. نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي؟ خو که دې ورسره پرهیز نه کوي، ګولۍ هم خوري، هلته دغه هم خوري، مرچکې هم خوري، ګولۍ هم خوري او مالګه هم خوري، ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري. ډاکټر چې کوم پرهیز خوري پرهیز نه کوي، نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي. دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی، ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت. خو نبي علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز ښوولی دی، پرهیز به ورسره کوې. ډاکټر وایي دا به خورئ او د دې نه هم پرهیز کوې، الله به دا نسخه فایده ورکوي. د الله نوم لوی دی، جنت ته به دې رسوي. خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي، روژه ده، زکات دی، د دې څیز نه به پرهیز کوې، فایده به درکوي. همارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده، دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي، امت به پریشانه وي، هغې نه پس به پورې سورات باندې تلل دي. پیغمبران چې په پورې سورات دي وی رب سلم سلم، یا الله خیر راکړه، پیغمبران به وي. او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي، څوک لکه د باد په شان، څوک لکه د تېرې سورلۍ په شان به پې پورې وځي. ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی، د تورې نه تېره دی، په دې به څنګه خلک پورې وځي. اوس غواړو سوال ختم شو، د بجلۍ په دې نري تار د توربېلې نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه؟ په نري تار را رسېږي دا بجلي. یا دلته زه خبرې کوم، خبره خولې نه خبرې رسېږي، زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي؟ نو چې بنده له الله دا طاقت ورکړ، نو الله سره دا طاقت شته که نشته؟ په هغه پولي سرات باندې خپه کېدې او خپه به دې اړو، نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک به هلته ورسېږي. ریل ګاډي ته ګوره که نه، په پاټلی څنګه نیغ په سیده روان، په هغه نری پاټلی د پاسه، پاټلی خو یو نه شو، د ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه، دغسې به د الله پې پورې بس. او چې چا سره د الله طاقت نی، نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تېره، په دې د الله د طاقت نه بغیر نه شي تېری. زمارونو دا لوی مراحل زمونږ په سر پراته دي. موږ وایو دنیا ته رالو، ډوډۍ مه خوړه او ژوند هم تېر که او بس بس ژوند دی. زما دې په خدای قسم وي که دا بس ژوند دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی، ما ته به نه واپس کېږې؟ خامخا به ماله راځې. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. د چا د نیکۍ تلې درنې شوې، خوشحاله ژوند دی، هېڅ تکلیف به ورته نه. بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یره شته او نه پسې خفګان شته. د دنیا په بچو مال پسې غمجن به نه شي. واما من خفت موازینه فامه هاویه. د چا د نیکۍ وزن که سپک شو، د هغه ټکانه څه ده؟ هاویه ده. وما ادراک ما هاویه څه شی دی؟ نار حامیه. داسې اور دی چې سړي له به داغونه ورکوي، ګرم اور دی، الله دې مسلط. نو لاول مرګ، بیا د قبر ژوند، بیا د قبر نه پاڅېدل، او بیا د حساب کتاب ورځ، او د هغې نه پس پولې صراط باندې تلل. دا به کېږي خو د الله په فضل به اسانېږي، او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي، الله راضي کړي، او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي. د الله د عبادات راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی، تا له ډېره فایده درکوي، او ورسره لږ پرهیز پکار دی. اوکې رب العالمین ته زموږ نه راضي شي.
خدای زمونږ مرګ خشته کړي، خدای زمونږ ځنکدن خشته کړي، د مرګ او د ځنکدن د تکلیفونو نه مو ساتي، زمونږ د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه ساتي، او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کړي، او خدای د محشر پر ورځ د سختو تکلیفونو غمونو تاونو نه الله په امن او امان کې وساتي، خدای پولیس صراط باندې تلل آسان کړي، الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي، او د هغې د مبارکې جنډې لاندې مدرولې کړي، او د هغې د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. خدای که څوک په مریضان دي ته ول شفا ورکړي، چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې ولا بدل کړي. ربه که د چا یو بل سره دشمنۍ طرف ګڼنې تی ولا په روغو بدل یې کړي. خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي تی ولا په خوشحالو بدل کړي. خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي، زمونږ ژبه په ذکر او په درود جاري کړي، د ګناه نه مو ساتي. حاضره جمع ټوله خدای وبخي، او ته زمونږ دا ناسته او زمونږ دا مونځ او زمونږ دا جمعیت او دا راتلل په خپل دربار کې قبول منظور کړي. اخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. د خوراک سکاک سیزونو له پوکي ورکول مکروه دی او کنه؟ نه، هیڅ مکروه نه دي. هغه شی چې هغه د شریکو خلکو د خوراک شي وي، لکه یو جام کې پید او هغه یې زمس کم تیمس کې هغې له بیا پوکي نه ورکوي، ځکه بعض انسان د بل د پوکي نه نفرت کوي. یا مثلا جام کې اوبه دي او هغه اوبه دوه درې کسه څکي، یو کس یې نه څکي، نو هغې له د پوکي نه ورکوي. ولې؟ ځکه بیا بل ملګري څکي هغه ترې نفرت کوي. او که سړي خپله کاسې خپل لوښي د بل د استعمال نه دی په خپله استعمالوي، نو که خوراک څکاکي هغې له پوکې ورکولی شي، منه بیا نه دی. د سنتو مطابق لوی ویښته پرېښودل څلوېښتو کالو پس سنت دي، هر وخت سنت دي، خو د ویښتو خپل مقدار دی ښه، یا کم ویښته چې سړی پرېږدي د غوږونو د پوسکو پورې، یا د سټ د منځه پورې، یا د اولو پورې، دې کې د عمر قید نشته. خریل هم ثابت دي د نبي علیه السلام، او ویښته واړه کول هم جایز دي، خو چې د انګریزانو د ویښتو سره مشابهت نه لري.